سلامونه، وخت مو په خیر. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د پاکستاني ویزو د کمیشن کارانو مشر مو پیدا کړ. امرالله صالح وایي له هغه د تیرې اعلامیې څخه د ویرې له کبله له دوی سره تماس نیولی او په وینا یې د ځواب ویلو لپاره ورغوښتی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدراعظم عمران خان، د هند صدراعظم نریندرا مودي او د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن ته د خپلو مبارکیو په پیغامونو کې امریکا سره په ګډه کار کولو ته لیوالتیا ښودلې. د کابل پوهنتون لسګونه محصلینو د روان وضعیت په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی وویل چې پوهنتونونه او تحصیلي مرکزونه دې له سیاست او سیاسي لوبو لرې وساتل شي. له پاکستانه افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 40 میلیونه ډالره کموالی لیدل کیږي. او د فراه پشترود ولسوالۍ امنیه قومندان شهید شو. سرچینې وایي پشترود ولسوالۍ کې د څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.